پښتنې په قامت سترې نه دي سدي په دې لړۍ کې درته نن د پښتونخوا له یوې داسې کورنۍ سره خبرې کوو چې د کورنۍ شاوخوا ټول غړي وکیلان دي. مهوش محب کاکا خیل د همدې کورنۍ لومړنۍ وکیله وه چې د پېښور په لوړې محکمه کې دنده پیل کړه. نن به له هغلې کاکا خیل سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کوو. زما فیملی کې چې کوم دي نو 8 وکیلان دي. زما والد صاحب چې دی نو هغه د سپریم کورټ ستر وکیل دی، سینیر ایډوکیټ دی سپریم کورټ. بیا زما چې کومه دویمه مور ده نو هغه هم وکیله ده د سپریم کورټ. زما مشر ورور هغه هم د سپریم کورټ وکیل دی. بیا زما 2 خویندې او یو ورور چې کوم دی او موږ د های کورټ وکیلان یو. زموږ فیملی کې الحمدلله ټولو په خپله مرضۍ د وکالت شعبه خوښه کړې ده او دې شعبې ته راغلی دي. بالکل چې کله کور کې کینو او څه خبرې کوو نو اکثر اوقات داسې چې په خندا خوندې کې مونږ یو بل سره د وکالت لږې ډېرې ټوکې ټقارې هم کوو. یو بل سره چې کله کینو نو یو بل سره د مختلف کیسونه چې کوم دي په هغې باندې بحث هم کوو او یو بل سره په هغې باندې خبرې اترې هم کوو. دومره یي چې یو بل سره امداد هم وشي او پوه هم شو چې کله څه ځای کې خبره راشي چې په هغې پوهېدل نه کېږي نو هغه دی چې یو بل نه پوهه وشي نو هغې کې ډېر امداد میلو شي. او ستاسو د خپلې مورکۍ ته مو کتل، خپل پلار ته مو کتل، له هغې وجې دې خواته راغلی که نه؟ څنګه و دا ستاسو راتګ څنګه و دې خواته؟ د ماشوموالي نه زه خپل والد صاحب آیډیلایز کوم، خو زه چې کوم نو ما زه انجینرینګ یونیورسټي کې ما سبق وویل. هلته نه چې زه کله فارغه شوم نو بیا دلته نه د MS پروګرامز وو چې هغه ما اټینډ کړی وي نه هغه شانتې اپورچونیټیز وو او زه ټیک سایډ ته ډېره خوم. هغه ورځو کې یوټیوب بین شوی و نو زما ورور زه انکریج کړم چې ته وکالت شعبې ته راشه، ستا چې کوم سکلز دي ځکه چې زه ډیبیټینګ کې هم ډېره ښه وم تکړه وم سکول ټایم نه. بیا یونیورسټۍ کې هم زه د لټرري اینډ ډیبیټینګ سوسایټي وه زمونږ د هغې هم زه وایس پریزیډنټ وم او ډېر چې کوم لیډرشپ زمونږ کومې سوسایټیز به په یونیورسټۍ کې کالج کې سکول کې هغې کې به زه همیشه د هغې مشرتوب به ما کو. نو هغه ما ته وایي چې تا لپاره ښه فیلډ هم دا دی چې ته دې فیلډ ته راشې. نو چې زه رالم کله نو ما ایز ان IT ایکسپرټ جوین کو او چې ما وکتل نو ما وایي چې واقعي دا ریسرچ سکل زما خو زه ریسرچ کې هم تکړه وم او زما ریسرچ خوښه مې نو هغې سره رو زه د یو فیلډ کې مکس شوم. خو چې کله ما لاست زما سیمسټر و په یونیورسټۍ کې هغه ټایم کې زما ورور مخکې نه ما ته ایډمیشن کړی و نو هغې کې دا و چې ما ایګزامز ورکړل او هغې کې هم ډېرې ستونزې زما مخامخ راغلی وې. هغه دا وه چونکې زما بیکګراؤنډ د یو انجینرینګ سټوډنټ و نو دلته های کورټ کې چې کله زه رالم نو هغې ده وویل چې یو فیصله وه یو نوټیفیکیشن راغی چې چا په بیچلرز کې لا سبجیکټ نه دی اخیستی هغه LLB نشي کولی. نو دا یو ډېره غټه ستونزه وه چې کومه مخامخ راله. هغې کې بیا ما پېښور های کورټ کې ریټ وکړو چې ما سایبر لاس چې کوم دی چې کوم نن سبا موږ سایبر کرایمز ګورو څونه په عروج باندې دي نو هغه سبجیکټ ما ویلی و. هغه سبجیکټ چې ما ویلی و نو هغه دلته دوست محمد صاحب هغه ټایم چیف جسټس و هغې دا خبره وکړه چې دی سایبر کرایمز وویل سایبر لاس سبجیکټ دی ویلی دی او کوم سبجیکټس چې موږ په بیچلر لیولز باندې ښایو نو هغه دومره ایډوانسډ هم نه دي. هغې کې همغه سبجیکټس بیا موږ LLB کې هم وایو نو هغه بیس باندې د دې سایبر لاس په بیس باندې هغه سبجیکټ بیس باندې زما دلته ایډمیشن چې کوم دی وشو او سبا زما پیپر او نن ماته رول نمبر ایشو شو. نو دا یو زما ډېر یو زه به وایم چې یو رولر کوسټر و زما ژوند کې چې یو بل فیلډ ته راتلل او هغه بیا داسې طریقې سره راتلل چې سبا ما پیپر ورکولو. بیا چې کله ما LLB شروع کړه هغې کې بیا یو سبجیکټ و انټلیکچوال پراپرټي سبجیکټ و هیومن رایټس سبجیکټ و. نو قسمت خبره دی چې کله هغه پرچه ما ورکوله نو په هال کې زه 21 کس ناستم نو د انټلیکچوال پراپرټي پیپر کې زه 21 کس وم او هیومن رایټس پیپر کې زه 21 کس وم. نو دوه پرچې په پوره غټ هال کې زه یو کس وم چې کوم دا پرچه ورکړی و هغه ټایم کې چا هم دا سبجیکټس نو اپټ کړی هغه صرف ما اغوښتي و. السلام علیکم. راځئ دا زما سسټر ده کائنات محب کاکا خیل او دا هم د های کورټ وکیله ده او دې سره به اوس تاسو خبرې کول غواړئ نو موږ ورکوټیوال نه زموږ والد صاحب ګورو چې په دې شعبه کې دي او کافي محنت کوي لګیا دي. نو ما ته بچپن نه چې لګېدلی نه چې زه بل فیلډ دپاره فټ یم
چې زما والد صاحب نه پس زما مشر ورور راغی دی فیلډ ته بیا مهوش راله نو موږ به د دوی کیسز به ما اورېدل نوې قسمه کیسونه به راتلل دوی به حل کول نو هغه هر څه باندې زه مخکې نه پوه وم نو ما بل شعبې طرف ته رجحان جوړ نه شو بس ما ډایرکټ LLB وکړه دې شعبې ته رالم او زه ډېره خوشحاله یم چې زه دلته رالم دلته کې جینکۍ ډېرې کمې وې اوس ورو ورو زیاتېږي لګیا دي زموږ یو شو هم شوې وه هغې نه پس هم جینکۍ ډېرې زیاتې انسپایر شوې نو دې شعبې ته رالې نو اوس ورو ورو سلسله شروع ده او زه ډېره خوشحاله یم چې موږ دلته رالو میل ډومینیټډ دې ته به یې وي چې لکه سړي په دې شعبه کې ډېر زیات دي اوس پکې سړو سره سره ښځو هم تعداد زیاتېږي دا ډېره زیاته یو خوشحالۍ خبره ده موږ په کورټس کې یو ځای یو په آفس کې یو ځای یو بیا چې کور ته هم راشو نو کور کې هم ډسکشنز کېږي اکثر موږ چې یو ځای کینو نو څه نوی کیس راغلی وي یا موږ ټول بیزي یو خپل کارونو کې نو یو بل ته وایي داسې یو کیس نن راغی دې کې دا کیدی شي نو موږ سره یو بل سره ججمنټس وي یا څه وي نو یو بل سره شیر کچ ته پکې دا ورکولی شي دا وکې کولی شو نو یو بل سره هیلپ کافي کیږي ښځو ته خو نن سبا ډېرې زیاتې مسلې دي څنګه چې موږ ګورو چې مهنګایي ډېره زیاته شوې ده نو هغې سره ډېرې ښځې نوکرو دپاره بهر روتې دي تعلیم یې اخیستی دی نو چې کله هغوی نوکرو دپاره بهر روځي نو چې موږ ګورو د هغې د کار کولو ځای کې هغوی سره هراسګي کېږي هغوی تنګولي کېږي او د هغې د وجې نه مجبوره نه هغوی هغه نوکرۍ پرېږدي او یا چې هغوی له فیورز نه ورکوي نو د هغې وجې نه هم هغوی د نوکرونو وباسي نو یو خو د هراسګۍ مسله ده بله زموږ همیشه کتلی دي چې د زمانه قدیمه نه ښځې همیشه نه د وراثت کې حقوق نه محرومه کړي دي نو دا هم یو ډېره غټه مسله ده بله موږ ګورو چې زموږ زم شوې کومې ضلعې دي هغې کې اوس هم ښځې نادره سره رجسټر نه دي د هغوی څه خپله آیډنټټي نشته نو دې باندې د کار کولو ضرورت دی په دې باندې زه کار کوم هم لګیم دې نه علاوه که موږ وګورو نو نن سبا په عائلي عدالتونو کې هم د ښځو مسایل ډېر زیات مخې ته راغلي دي او هغه کیسونه زیات شوي دي نو ښځو ته هغه هم ډېرې مسلې دي چې هغوی سره ظلم و زیاتې کېږي او صرف جسماني تشدد ورسره نه کېږي بلکې هغوی سره ایموشنل یا ذهني تشدد هم ډېر زیات دی او هغه اوسه پورې څوک مني هم نه چې د ښځې سره ذهني تشدد کېږي بله ښځه خپله هم نی خبر چې ما سره دومره ذهني تشدد روان دی او هغه ډېر بیمارو کې مبتلا شي او هغې نه ډېرې ښځې چې کوم دی هغوی خپل ژوند په خپله واخلي یو ورکوټیشن ارګنایزیشن هم زما خور جوړ کړی دی آرټیکل 30 په نوم باندې نو هغه ښځې چې کم قانوني امداد دپاره وسایل نه لري نو هغې له بیا موږ قانوني امداد هم د دې NGO د مخه ورکوو